شرف دې ودرې ستا په بلتون دومره غمجن یم چې حد نه لري یا مو وتلی و تو ویلی خړ خفه ماسې ډېر سخت خېش دې ویلی و مو کله کله ورته وایي چې دا کله کله پېروالا چې څنګه پېر ګوډه وایي په دې باندې ډېر ښه چاکار ولی و څنګه اسلام آباد ته بس دای که غاښه هغه په مو یې چاکار وویل ملګرو دا جاوید امیرخیل دی کوم چې د پښتو ژبې یو ډېر مشهور سنګر دی دا وخت چې کم دی د ګیلمن وزیر په قبر باندې ولاړ دی او د هغې کم زوی چې دی هغه ورسره دی یعنی تاسو دا وخت کتی شئ کم خلک چې دي هغه هم راغونډ شوي دي او جاوید امیرخیل چې دی هغه ورغلی دی زه به تاسو ته دا ویم چې جاوید امیرخیل د ګیلمن وزیر داسې یو دوست و چې کم قسمه تکلیف څه به راتلنو دا به ورله رسېده لکه کله چې هم ګیلمن وزیر باندې کم حمله وشوه کم اټیک وشو نو د هغې نه مخکې چې کم دی هغه ټول هغه ورته د جاوید امیرخیل را رسېدلی و او اوس چې کم دی تاسو هغه هم وکاته چې د مور سره ولا هم کم ملاقات چې دی هغه کړی دی او د هغې کم مور ته چې دا هغه تسلي ورکوي چې آیا څه چې وشو بس الله دې خیر کړي لکه تاسو کتی شئ دا وخت چې کم دی د هغې د زوی سره ورسره د مور سره چې کم دی د هغې ملاقات شوی دی د پښتو یو ډېر زیات مشهور سنګر د افغانستان سیمې سره تعلق دی زیات تر پاکستان کې وي او افغانستان کې هم اوسېږي نو کم دا نوې ملاقات کم نوې ویډیو چې راغلی و ما غوښته چې زه هغه تاسو سره شریک کړم دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بلې ویډیو کې میلاویږو الله حافظ